د انګلیش د زده کړې په شروعات کې ګرامر زده کول نه دي پکار. د ګرامر نه مطلب اکټیو پیسیو وایس، ډایرکټ انډایرکټ، ټینسز، پارټس اف سپیچ، یعنی په شروعات کې دا زده کول نه دي پکار. خو د ګرامر یو داسې پارټ دی، یو داسې برخه ده که چېرته په هغې باندې تاسو ځان پوه نه کړو، یو زده کولی یو پوه کولی. که چېرته په هغې باندې تاسو ځان پوه نه کړو نو بیا هم انګلیش زده کول ستاسو دپاره ناممکن دي او تاسو انګلیش بیا نشئ زده کولی. او د ګرامر دغه اهم پارت، دغه اهم برخه دا به انشاءالله نن موږ په دې ویډیو کې ښه په تفصیل سره ډېر په اسانه زده کوو به نه بلکې ځان به پرې پوه کوو او تاسو سره زده کولو هیڅ ضرورت نشته ځکه دغه ویډیو دغه کمپلیټ کورس چې دی دا په یو داسې طریقې سره ډیزاین شوی دی چې تاسو سره خواري او د محنت کولو ضرورت نشته. تاسو سم ما یادوئ دا ټول هر څه به راځي انشاءالله اتوماتیک به ستاسو په دماغو کې کینی او بیا به درنه هیڅ کلم نه هیریږي. نو کله چې تاسو دغه پارت زده کوئ دې سره به ستاسو په سترګو باندې رڼا شي او د انګلیس زده کړه به ستاسو دپاره دومره اسانه شي که نه لکه خلک څه وایي په پښتو کې وایي لکه غوږ ته ګوتې وړل. ځکه په دې کې هر یو سټپ ته ډېر غټ سوچ شوی دی. اهم خبره کله چې تاسو دغه کورس ګورئ که نه نو کاپي او پن به راولئ او دا به یو سایډ ته کیږدئ. تر هغې پورې به تاسو نه لیکئ، یو ټکی به هم نه لیکئ تر څو چې درته مونږ نه ویلي چې او اوس ولیکه. یعنې زموږ په خبرو باندې عمل کول دا ورکې لازمي دي، یعنې ګټه او تاوان یې ستاسو دی. سټپ نمبر 1. په سټپ نمبر 1 کې دلته مونږ زده کوو بیسکس، یعنې ټولې بنیادي زده کړې ورکې کوو. اول مونږ داسې کار کوو چې ستاسو دا بنیاد نه دی په دې باندې ښه کار کوو او دا مضبوطه وو. ځکه څومره چې یو بنیاد مضبوطي او ښه نو هغومره په دې باندې ښکلی او غټ بلډینګ جوړیږي. نو ټول نه مخکې مونږ داسې کار کوو که نه چې سبجیکټ زده کوو، ورب زده کوو او ابجیکټ زده کوو. چې سبجیکټ، ورب، ابجیکټ دا څه ته وایي په کوم ځای کې استعمالیږي. ما ته پته ده چې په تاسو کې زیاتو کسانو ته به دا د مخکې نه ورځي الریډي به زده کړي، خو اوس چې ستاسو په علم کې څومره اضافه کېږي څومره نوې زده کړې کوئ د دې زه تاسو ته نشم ویلی. تاسو په مونږ باندې اعتبار کړی، په مونږ باندې باور کړی، مونږ ته پیمنټ کړی دی، بس دا ټول هر څه دا زموږ ذمهواري ده، مونږ ته یې پرېږدئ. اوس تاسو صرف او صرف دومره کوئ څه چې درته مونږ وایو. مونږ چېرته کومه خبره وکړو بس تاسو صرف په هغې باندې عمل کوئ او ستاسو همدغه کار دی. نو د سبجیکټ مطلب دی کار کوونکی، یعنی په یو جمله کې کم کس چې کار کوي هغې ته ویل کېږي سبجیکټ. ورب، د ورب مطلب دی ایکشن یعنی کار. ورب څه ته وایي؟ یو کار ته وایي. په یو جمله کې چې کم کار کېږي هغې ته ورب وایي. او ابجیکټ په کوم څیز باندې چې کار کېږي. بس اوس تاسو صرف په دې باندې ځان پوه کړئ چې سبجیکټ مطلب دی کار کوونکی، د ورب مطلب دی کار او د ابجیکټ مطلب دی په کوم څیز باندې چې کار کېږي. اوس چې موږ تاسو ته اګزامپل سنټینس درکوو که نه هغې سره ستاسو کنسپشن دا کمپلیټلی کلیر کېږي، یعنې ستاسو ذهن ورسره کولاویږي. او د لیکلو هیڅ کوشش مه کوئ تر څو چې درته موږ نه ویلي چې دا ولیکه تر هغې پورې به یې نه لیکئ. اوس بس تاسو صرف دومره کوئ که نه چې دې ته په غور سره ګورئ. فار ایگزامپل دانش کتاب ګوري یا دانش کتاب لولي. تاسو ته چې په سکرین باندې دغه اګزامپل سنټینس ښکاري. نو اوس به موږ په دې کې سبجیکټ، ورب او ابجیکټ پیدا کوو. نو تاسو په ذهن کې یو ویډیو ځان سره یا یو تصویر ځان سره جوړ کړئ چې یو کس ناست دی، د هغه دانش نوم دی او کتاب ګوري یا کتاب لولي. نو په دې جمله کې دا تاسو ته چې په سکرین باندې ښکاري په دې کې سبجیکټ څوک دی تاسو ته به اوس پته وي چې په دې کې سبجیکټ دانش دی. دانش ته سبجیکټ ولې وایي؟ ځکه چې په دې جمله کې کار کوونکی دا ورکې دانش دی، د کتاب د کتلو کار دا څوک کوي؟ دا دانش کوي. سبجیکټ خو پیدا شو. اوس په دې جمله کې ورب کم یو دی، د ورب مطلب دی کار، یعنی په دې جمله کې کم یو کار کېږي. څوک ورکې خوراک کوي، څوک ورکې سسکي که نه کم یو کار ورکې کېږي. نه په دې جمله کې نه خوړل کېږي نه ورکې سکل کېږي بلکې په دې جمله کې لوستل کېږي، د کتاب کتل ریډینګ ورکې کېږي. نو دغه د کتاب کتل نه دی لوستل، دا ورکې ورب دی، دا ورکې یو کار دی. او ابجیکټ په دې جمله کې ابجیکټ کم یو دی، یعنی په کم یو څیز باندې کار کېږي، په کتاب باندې کار کېږي، نو دا ورکې ابجیکټ شو. دویم اگزامپل تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، دې سره تاسو نور هم ښه پوهیږئ. عامر ونه کري. نو په دې جمله کې عامر یو بوټی کري یا یو ونه کري. تاسو ځان سره په ذهن کې په سوچ کې ځان سره یو تصویر راولئ چې یو کس لګیا دی او هغه یو ونه کري. راوستو که نه؟ نو اوس په دې جمله کې تاسو چې په سکرین باندې ښکاري په دې کې سبجیکټ کوم یو دی؟ عامر. عامر سبجیکټ ولې دی؟ ځکه دا د ونې د کرلو کار دا عامر کوي. صحیح ده که نه؟ او ورب، د ورب مطلب دی کار. نو په دې جمله کې تصویر خو تاسو ته په ذهن کې ښکاري که نه؟ په دې جمله کې کم یو کار کېږي، څوک ورکې څه خوري، څوک ورکې څه
سو ورکی سکی کنه کتاب ورکی څوک ګوري، نه ورکی څوک څه خوري، نه ورکی څوک څه سکي، نه ورکی څوک کتاب ګوري. په دې کې د کرلو کار کېږي، دغه کس موږ ته ښکاري چې ونه کري. نو دغه کرل چې کوم دي که نه کري، دا ورکې ورب شو، دا ورکې کار شو. اوس هغه څه شی کري، دا څه چې کري دا ورکې ابجکټ شو. ونه کري په ونې باندې کار روان دی، نو دا ونه چې کوم ده دا ورکې ابجکټ شو. دریم اگزامپل او دی بس بیا موږ د انګلیش اگزامپلز ته ګورو او په هغه کې سبجکټ ورب او ابجکټ پیدا کوو چې تاسو ډېر ښه یاد شي. شازیه ډوډۍ پخوي. صحیح ده؟ په ذهن کې ځان سره راولي چې ستاسو خور شازیه لګیا ده او ډوډۍ پخوي. نو په ذهن کې ځان سره تصویر راوستو که نه. نو اوس په دې جمله کې چې کوم دی سبجکټ کم یو دی، یعنې دا ډوډۍ د پخولو کار ورکې څوک کوي؟ دا ورکې شازیه کوي. نو شازیه ورکې سبجکټ شو. شازیه ورکې سبجکټ ولې شو؟ ځکه دا د پخلي کار دا شازیه کوي که نه. په دویم نمبر باندې ورب، د ورب مطلب دی کار. نو په دې سنټنس کې او تصویر هم تاسو ته په ذهن کې ښکاري، په دې کې کار څوک کم یو کار ورکې کېږي؟ خوړل، څکل، کېناستل، پاڅېدل، ګرځېدل، هېڅ داسې کار ورکې نه کېږي. په دې جمله کې کار کېږي د پخولو. نو دا پخول نه دي، دا ورکې ورب شو. یعنی مین کار خو ورکې دا دی که نه، اصل کار دا دی ورکې. او بیا چې کوم دی ابجکټ. نو د ابجکټ مطلب دی په څه باندې چې کار کېږي. نو هغه په څه باندې کار کوي؟ په ډوډۍ باندې. نو دا ډوډۍ دا ورکې ابجکټ شو. او زما یقین دی انشاءالله چې دا به تاسو زده کړي. اوس راځئ د انګلیش یو څو اگزامپلز ته وګورئ، مثالونو ته، او دې سره به ستاسو په علم کې نور هم ډېره اضافه وشي. جانزیب از واشنګ د بایک. مطلب یې دا دی چې جانزیب لګیا دی او موټر سایکل انځي. صحیح ده؟ نو په ذهن کې ځان سره تصویر راولي چې یو هلک لګیا دی او خپل موټر سایکل انځي. راموزدو که نه؟ نو اوس دا سنټنس چې تاسو په سکرین باندې ښکاري دا جمله، په دې کې کار کوونکی څوک دی؟ جانزیب. جانزیب ورکې سبجکټ دی. جانزیب ورکې سبجکټ ولې دی؟ سبجکټ ورکې ځکه دی ځکه چې دا د موټر سایکل د انځلو کار چې کوم دی دا جانزیب کوي. نو په دې وجه باندې دا سبجکټ دی. بیا په دې جمله کې ورب کار، یعنی کم یو کار ورکې کېږي. جانزیب خوراک کوي، که نه سسکي، که منډې تړلې وي. نه، جانزیب وینځل کوي. نو وینځلو ته په انګلیش کې ویل کېږي واش. دا واشنګ نه دی، دا ورکې ورب دی، دا ورکې کار دی. او خیر په نیم بیا وروسته پوه کوم چې دا ایس څه شی دی، د څه شی دی. بس اوس صرف دومره کوئ چې څه درته مونږ وایو. بیا ابجکټ. د ابجکټ مطلب دی په کوم یو څیز باندې چې کار کېږي. نو هغه په څه باندې کار کوي؟ په موټر باندې، یعنی موټر انځي که نه؟ خپل بوټان انځي؟ نه، هغه موټر سایکل انځي. نو دا بایک نه دی، دا ورکې ابجکټ شو، په دې باندې کار کېږي. بل اگزامپل، شعیب went to school. مطلب دا دی چې شعیب سکول ته لاړو. په دې جمله کې کار کوونکی څوک دی؟ شعیب. شعیب ورکې سبجکټ دی. شعیب ورکې سبجکټ ولې دی؟ شعیب ورکې سبجکټ ځکه دی چې د سکول ته د تللو کار دا چا کړی دی؟ ما خو نه دی کړی، دا شعیب کړی دی. نو شعیب سبجکټ دی. په دویم نمبر باندې ورب. د ورب مطلب دی کار. په دې جمله کې کم یو کار شوی دی. په دې جمله کې د خوړلو کار شوی دی. شعیب ورکې څه خوړلی دي؟ نه. څه به یې ورکې څکلي؟ نه، د تللو کار ورکې شوی دی. سکول ته تللی دی که نه؟ نو دا تګ دغه ورکې مین کار دی په دې جمله کې. نو تګ ته په انګلیش کې وینټ ویل کېږي. وینټ سیکنډ فارم دی او په دې ټول هر څه باندې لږ وروسته پوه کوم. بس اوس صرف په سبجکټ، ورب او ابجکټ په دې خبرو باندې ځان پوه کوي. نو وینټ دا ورکې ورب شو، دا ورکې یو کار شو. ابجکټ، د ابجکټ مطلب دی په څه باندې چې کار کېږي. ښه، نو شعیب چې تللی دی چېرته تللی دی؟ جومات ته تللی، بازار ته تللی؟ نه، سکول ته تللی دی. نو دا سکول نه دی، دا ورکې ابجکټ شو. اخیری اگزامپل، he sold the mobile. هغه موبایل خرڅ کو. د جملې مطلب دی چې هغه موبایل خرڅ کو. نو په دې جمله کې هی دا ورکې سبجکټ دی، کار کوونکی دی ورکې. هی ورکې ولې سبجکټ دی؟ هی ورکې سبجکټ ځکه دی ځکه چې د موبایل د خرڅولو کار داسې ما خو نه دی کړی، نه تا کړی، دا ورکې هی کړی، یعنی هغه کړی دی. صحیح ده که نه؟ دا کار هغه کړی دی. نو هی ورکې سبجکټ شو. صحیح ده؟ ورب. ورب څه ته وایي؟ تاسو ته پته ده کار ته وایي. نو په دې جمله کې کم یو کار شوی دی. هر چا ته پته ده چې د خرڅولو کار ورکې شوی. نو دا خرڅولو ته په انګلیش کې څه وایي؟ سیل. سیل فرسټ فارم دی، سولډ سیکنډ فارم دی، او په دې خبرو وروسته پوه کوم. نو دا سولډ دا ورکې ورب دی. څه شی خرڅ کړي دي؟ جامې خرڅ کړي، موټر یې خرڅ کړی؟ نه، موبایل یې خرڅ کړی. نو دغه موبایل دا ورکې ابجکټ دی. زما یقین دی چې تاسو به سبجکټ، ورب او ابجکټ دا هم ښه په تفصیل سره زده کړي. اوس راځئ نور څه زده کوو.
ورب خو تاسو زده کو چې د ورب مطلب دی یو کار په یو جمله کې چې کم کار کیږي هغه ته ورب وایي. خو اوس دا ځان سره په ذهن کې وساتئ پرې باندې ځان پوه کړئ چې د ورب دوه قسمونه دي هغسې د ورب ډېر قسمونه دي خو دلته مونږ چې درته څه ویو بس صرف دا ځان سره په ذهن کې نیسئ چې د ورب دوه قسمه دي یو ته وایي هیلپینګ ورب بل ته وایي مین ورب. اوس دا هیلپینګ ورب څه ته وایي او مین ورب څه ته وایي نو ټول نه مخکې زده کوو واټ از هیلپینګ ورب. هیلپینګ ورب چې کوم دی دا تاسو ته په سکرین باندې ښکاري ډو ډز ډیډ از ایم آر هیو هیز هیډ was were will shall has been have been دې ته څه وایي دې ته ویل کېږي هیلپینګ وربس او دې ته هیلپینګ وربس ولې وایي دا زموږ په کوم ځای کې په کار راځي نو د هیلپینګ وربس مطلب دی هغه وربس چې هغه موږ سره مدد کوي موږ سره مرسته کوي په کوم ځای کې موږ سره مدد کوي په کوم ځای کې موږ سره مرسته کوي نو د دې په مدد سره موږ ته دا پته لګیږي چې آیا یو کار په تیر شوي زمانه کې شوی په پاست کې شوی دی او کنه اوس په موجوده وخت کې کیږي او کنه دا په راتلونکي وخت کې کیږي بس دا موږ ته څه وایي دغه معلومات چې کوم دي دا موږ ته هیلپینګ وربس راکوي د ډو ډز ډیډ از ایم آر دغه څیزونه دا تاسو چې په سکرین باندې ښکاري د دې په وجه باندې موږ ته څه پته لګي د دې په وجه باندې د دې په مدد سره موږ ته دا پته لګي چې آیا یو کار په تیر شوي وخت کې په پاست کې شوی دی که په موجوده وخت کې کیږي او که نه په راتلونکي وخت کې به کیږي بس دغه د هیلپینګ ورب کار دی او تاسو هم دومره ځان سره په ذهن کې ونیسئ د لیکلو کوشش مه کوئ صحیح ده. په دویم نمبر باندې مین ورب. اوس دا مین ورب څه ته وایي نو تاسو به لیدلي اورېدلي او تاسو به لیکلي مې لکه گو د گو مطلب دی تلل د ایټ مطلب دی خوړل د ډرینک مطلب دی سکل د کرای مطلب دی جړل د لاف مطلب دی خاندل د سیټ مطلب دی کیناستل د سټینډ مطلب دی ودرېدل دغه کارونه خوړل سکل کیناستل پاسېدل منډه وهل دغه ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي مین ورب. تاسو چې اوس اگزامپل سنټنس ته وګورئ که نه نو په خپله په دې ټولو خبرو باندې پوهېږئ. فار ایگزامپل هی ډز ناٹ گو ټو ماسک هغه جومات ته نه ځي دا د جملې مطلب دی صحیح ده دا د دې جملې معنی ده نو په دې کې هیلپینګ ورب ډز نه دی دا ورکې هیلپینګ ورب دی او گو دا ورکې مین ورب دی. ګوره په دې کې هیلپینګ ورب هم راغلی او مین ورب هم ورکې راغلی. د هیلپینګ ورب په مدد سره موږ ته دا پته ولګېدل چې دغه کار چې کوم دی دا په پریزنټ په موجوده وخت کې کیږي صحیح ده د موجوده وخت خبره دلته کیږي او خیر پرې موجوده او پاست او پرې ټولو خبرو باندې تاسو اوس په خپله پوهېږئ. دویم اگزامپل they are eating fish مطلب دی چې هغوی لګیا دي کبان خوري نو په دې جمله کې آر نه دی دا آر ورکې هیلپینګ ورب دی ځکه چې د دې په وجه باندې موږ ته پته ولګېد چې یاره یو کار چې کوم دی دا اوس جاري دی او ایټینګ دا ورکې مین ورب دی نو په دې کې هیلپینګ ورب هم شته مین ورب هم ورکې شته. ایټینګ چې کوم دی دا مین ورب دی هغه خو تاسو ته پته چې دی ورکې سبجیکټ د فش دا ورکې ابجیکټ دی. خیر اوس دلته موږ سره په مین ورب او هیلپینګ ورب دا ګورو او زده کوي. we have drank the water مونږ اوبه څښلي دي نو په دې جمله کې have چې کوم دی که نه دا ورکې هیلپینګ ورب دی او ډرینک چې کوم دی دا ورکې مین ورب دی. سهیل will come here سهیل به دلته راشي صحیح ده نو په دې جمله کې ویل چې کوم دی دا هیلپینګ ورب دی او کم دا ورکې مین ورب دی. د ویل په ذریعه سره په مدد سره موږ ته دا پته ولګېدل چې یو کار به په فیوچر کې په راتلونکي وخت کې کیږي او کم چې دی دا ورکې مین ورب دی یعنې په دې جمله کې اصل کار چې کوم دی هغه ورکې کم دی. او I have been learning English for 1 year نو په دې جمله کې have been دا ورکې هیلپینګ ورب دی learning دا ورکې مین ورب دی. که ذهن پې ستاسو اوس هم نه کولاوي که نه نو هېڅ خبره نه ده دا کورس جوړ شوی د سرې په مزه چې تاسو د یو سټپ نه بل سټپ ته ځئ په دې ټولو خبرو باندې تاسو په خپله پوهېږئ. نو په دې جمله کې have been دا ورکې هیلپینګ ورب دی او learning دا ورکې مین ورب دی. did شیراز go to school آیا شیراز سکول ته لاړو په دې سنټنس کې did دا ورکې هیلپینګ ورب دی go دا ورکې مین ورب دی. ښه اوس به تاسو داسې کار وکړئ که نه چې ښه په ایماندارۍ سره به وکړئ دا تاسو چې څه وکتل موږ چې درته څه وښودل دا به تاسو ځان سره په یو کاپي کې ولیکئ په یو داسې کاپي کې که نه چې په هغه کې بل څه نه وي د دې لپاره ځان ته یو ښکلې کاپي واخلئ په هغه کې دا ولیکئ صفا چې کله تاسو دا ولیکو بس دا ځان سره 2 ځلته ووایئ په زوره صحیح ده که نه په زوره ځان سره 2 ځلته ووایئ او خامخا ووایئ او دا خبره همیشه په یاد ساتئ څنګه چې درته مونږ وایو هماغه شانې به تاسو کوئ که چېرته وایي نه کوئ بس بیا ستاسو کار خپل دی. ګوره
دا ځان سره ولیکئ یو ځل ته او دوه ځل ته ځان سره په زوره زوره ووایئ، یعنې پټ پټ یې مه وایئ ځان سره.